ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ فکري خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیم ام روغتیايي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان دلای او پاک الله په سپیڅلي نامه د زلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منې خدای دې وکړي چې د ژوند ټولې چارې مو د بریالیتوب او کامیابیو ډکې تېرېږي د رڼا په لور ګرځې مې چې همیشه د یوې روغتیایي موضوع په تړاو جوړیږي او موږ په دې روانه خپرونه کې د روغتیا پالانو سره د دې موضوع په اړه غوښتنې کوو تاسو چې کومې پوښتنې موږ ته رالېږلي غوښتنې مو کړي دي همدغه موضوع را برسېره کوو له تاسې قدرمنو لیدونکو سره شریکوو خوشبختانه یو ځل بیا هم زه ظاهر الله ظهیر د یوې بلې نوې موضوع چې نن د خپرونې د بحث موضوع ده دایمي مسؤلیت څه ته ویل کیږي په همدې تړاو غواړو د کونړ ولایت د عامې روغتیا ریاست نماینده ډاکټر صاحب اکرام الله نعمت په خپرونه کې زموږ بلنه منلې ده دوی همیشه بېلابېلو خپرونو ته راغلي دي او په خپرونو کې زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته د بېلابېلو موضوعاتو په تړاو معلومات شریک کړي دي او دوی مننه کوو چې زموږ خپرونو ته راځي ډاکټر صاحب لومړی ستړي مه شئ خپرونې ته په خیر راغلی خیر اوسې مننه ظهیر صاحب ډاکټر صاحب نن هم د تېر په څېر موضوع مو ټاکلې د دایمي مسؤلیت راځي دا مسؤلیت په پیل کې وپېژنو چې دا مسؤلیت دایمي څه ته ویل کیږي او زموږ لیدونکو او اورېدونکو سره شریک کړئ بسم الله الرحمن الرحیم اول نیکې هیلې او سلامونه د زلا راډیو ټولو کارکونکو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم بعد د دې نه کومه موضوع چې نن تاسې انتخاب کړې ده دایمي مسؤلیت یا امیونټي بله یعنی دا ډیره مهمه موضوع ده ظهیر صاحب باید د هر مرض په مقابل کې چې زمونږ او ستاسې امیونټي چې ده دا باید مقاومه مقاومه دا معنا چې یعنی زمونږ او ستاسې د بدن هغه دفاعي سیستم چې دی دا باید فعال دا هغه وخت غیر فعالیږي کله چې موږ د امراضو سره مخامخ کیږو لکه واکسین ته به راشو واکسین چې دی دا زمونږ او ستاسې د وجود دایمي مسؤلیت دا زیاتوي یعنی امیونټي سیستم چې دی دا د دې لپاره کېږي واکسین زموږ او ستاسې بدن ته چې زموږ او ستاسې دایمي مسؤلیت زیات شي یعنی زموږ او ستاسې په وجود کې چې دی امیونټي سیستم چې دی دا د الله تعالی په قدرت سره فعال دی خو هغه دوایانې یا واکسینونه چې موږ یې اخلو دا د دې لپاره دی چې زموږ او ستاسې هغه دایمي دغه امیونټي سیستم چې دی دا نور هم قوي کړي نو امیونټي سیستم خپله د وجود دفاعي سیستم دی چې د انټیجن په مقابل کې چې دی دا فعالي کله چې وجود ته میکروب یا انټیجن داخل شي د هغې په باره کې چې دی انټي باډي فعالېږي دا خپله د انټي باډي فعالېدل دې ته څه شی وایي امیونټي سیستم یا دایمي دفاعي سیستم یا دایمي مسؤلیت یعنی په دایمي ډول باندې زموږ او ستاسې بدن چې دی د امراضو نه دا ژغوري بلکل ډاکټر صاحب قدرمن ډېره زیاته مننه کوم خوشحال ډاکټر صاحب محترم غواړو په دې هم پوه شو چې د دایمي مسؤلیت لپاره د واکسین اهمیت څومره مهم دی لکه تاسو خپل خبرو کې لاندې یاد هم کړو خو غواړو ډېر واضح پوه شو چې د دې ټولو ناروغیو عموما د دایمي مسؤلیت لپاره بیا د واکسین څومره اهمیت لري واکسین چې دی د دې لپاره چې دی یعنی کو په زموږ او ستاسې د بدن دایمي مسؤلیت یا امیونټي سیستم یا دفاعي سیستم بله دا 50% کله چې موږ تاسو واکسین واخلو یعنی دا چې 100% ته رسیږي یعنی دا 50% زموږ تاسو د دفاعي سیستم چې دی دا د واکسین په واسطه باندې چې دا قوي کیږي نو د واکسین رول چې دی دا ډیر مهم دی موږ تاسو د واکسین په تاریخ کې وایو چې د دې انټیجنیک خاصیت چې دی دا قوي دی خو پاتوجنیک خاصیت کمزورې شوی دی خپل پاتوجنیک سیستم په دې خاصیت په دې ډول باندې کمزورې شوی دی کوچې ته د واکسین هغه خاصیت پاتوجنیک چې یعنی امراض رامنځته کوي او وجود ته داخل شي هغه خپل زمونږ او ستاسې د امیونټي سیستم چې دی دا سپریس کوي او کله چې زمونږ او ستاسې دغه واکسین بدن ته داخل شي او د دې هغه پاتوجنیک خاصیت کمزور دی نو زمونږ او ستاسې هغه امیونټي سیستم چې دی نورم تقویت ورکوي نو د بدن دپاره واکسین چې دی دا ډیر مهم دی په دې اړه باندې چې دی باید موږ او تاسې په خپله ټولنه کې عامه پوهاوی وکړو هم د مولا امامانو لخوا نه هم د قومي مشرانو لخوا نه چې د واکسین چې دی زموږ او ستاسې د وجود چې دی دفاعي سیستم قوي کوي نو کوشش باید وکړو چې خپل ماشومان او خپله ټولنه واکسین شي ځکه چې چیرې واکسین نشي ډیر مهلک امراض دي
چې دا زمونږ او ستاسې ټولنه چې دی دا مساوي لکه اکیوټ پلاسیډ پرالایزس کله چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري شي خپل هغه سیستم چې الله جل جلاله کوم دفاعي سیستم زمونږ او ستاسې وجود کې پیدا کړی دی او واکسین مو نه وي اخیستی یعنې موږ ډېر په اسانۍ سره د پولیو وایرس چې دی د هغې د دباو لاندې راځو نو هغه چې دی بیا کو نمایي بدن یې راله ونیو کو یو لاس یې ونیو کو یو طرف یې ونیو کو هیموپلیجیا یې نمایي پلج ورکو یا پولیپلیجیا معنی ټول بدن هم پل شو نو هغه بیا زموږ او ستاسې د ټولنې لپاره چې دی ډېر غټ ضرر دی چې د یو ماشوم سره د کورنۍ ټول مور او پلار ورونه خویندې دا ټولو سره متضرر کېږي د هغې دایمي ډول باندې خدمت ځکه هغه عاجز چې دی کو ماشومان یې زیاتره په پولیو چې اخته کېږي نو د هغې بس جګول او ښکته کول پورته کول دا بیا ډېر مشکل هم یوازې خپله کورنۍ نه په ټولنه کې هم بد تاثیر کوي یعنې یو څوک خبرېږي د دې په وجه باندې خفګانو ته پیدا کېږي دا ګوره څونه تکلیف کې دي دا خلک همدارنګه خپل خپلوان هم پرې خواخوږي ښکاره کوي نو باید موږ او تاسې واکسین چې دی واخلو ځکه د دې اهمیت په دې کې دی چې زموږ او ستاسې دفاعي سیستم چې دی د امراضو په مقابل کې چې دی دا قوي کوي. بله بله ډاکټر صاحب محترم ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب غواړو چې زموږ لیدونکي او اورېدونکي چې همداسې به زموږ خپرونه ګوري او اوري د واکسینونو ډولونه باندې پوه شي واکسینونه کوم ډولونه لري کوم ډول تاسې موږ ته یادولی شي زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته تر څو زموږ اورېدونکي او لیدونکي د واکسینو ډولونو نه خبر شي. ها واکسین خو تقریبا ظهیر سے محترم 11 ډوله لري په 11 ډوله کې چې دی 10 ډوله چې دی دلته په افغانستان کې تطبیقېږي دا یو ډول چې دی دا نه تطبیقېږي نو واکسین دغه ډولونه شو او نور چې دی واکسین خپل هغه مراحل لري لکه اول د پیدایش نه سمدستي وروسته چې دی من ماشوم ته باید تور زیړی واکسین یا هپاټایټس بی ورسره بی سی جی او ورسره او پی وی دا درې ډول واکسین چې دي دا د وار سره ته تطبیقېږي بیا هر یو نیمه میاشت بعد چې دی دا بیا دغه شی په دایمي ډول باندې تطبیقېږي نو د واکسینو ځینې قسمونه دي لکه روټا واکسین همدارنګه ډیپټیریا واکسین ټیټانوس واکسین نو دا ټول قسمونه چې دي په دې کې شامل دي ظاهر بالکل. قدرمن ډاکټر صاحب محترم پورتنۍ دورې د واکسینو کومې وي دي صحیح چې موږ ډولونه وپېژندل دغه دورې هم زموږ لیدونکو ته مشخص چې تر څو په ټاکلو دورو کې دوی دغه واکسین ترلاسه کړي او دوی خبره موسی دغه کومې دورې لري دغه چې دی خپله چې دی دا مخکې ما خبره وکړله چې اولنۍ دورې دا ده چې یعنې څنګه ماشوم پیدا شي دغه درې ډوله واکسین ورته دغه کېږي تکرارېږي وروسته ورته په دویم چې دی یو نیمه میاشت بعد چې دی دا بیا تکرارېږي صحیح شوه او دریم چې دی دا بیا په دوه نیم میاشتې نه یعنې دوه نیمه میاشتې بعد چې دی دا چې دی د دې تکرار صورت نیسي په دې کې چې دی ډیپټیریا ټیټانوس توره ټوخله تور زیړی انفلوینزا پولیو پلج او د سینه بغل واکسین چې دی دا کېږي او په څلورم ځل باندې چې دی په درې نیم میاشتې کې چې دی هم بعد ماشوم ته چې دی دا واکسین کېږي لکه د پولیو زرقي واکسین سربیره د دې دویم او دریم دا کوم دوزونه چې باره تکرار شو دغه ته دغه کې همدارنګه په 9 میاشتنۍ کې او 13 میاشتنۍ کې چې دې ته ورته د پولیو او شیرې قطرې دا چې د عمر سره اضافه کېږي او دا ورته کېږي. بالکل ډېره مننه. د سلام راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او درنو اورېدونکو تاسې همداسې به پر سلام راډیو اورئ په ټلویزیون مو ګورئ د نن خپرونې بحث موضوع مو د دایمي مسؤلیت په روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. خوشبختانه د کونړ ولایت د عامې روغتیا ریاست نماینده ډاکټر صاحب اکرام الله نعمت زموږ بلنه منله په روانه خپرونه کې به دوی د دایمي مسؤلیت په اړه زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته معلومات وړاندې کوي. تاسې هم خپرونه واورئ تر پایه د خپرونې سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب محترم که راشو ته چې که چېرته د یو کورنۍ لخوا واکسین هیر شي نو بیا یې کول څنګه دي؟ ظهیر صاحب محترم زه به د دې باره کې دومره ووایم چې باید اول واکسین چې دی هیر نشي. بله بله
په ډیره بخنه سره پورته په دې دغه یو دوز د یو ځای واکسین چې د موږ نه پاتې شو چې هغه نجونې چې 15 کالو نه تر 9 څلوېښت یا 15 کلنۍ پورې عمر ولري هغه TT1 TT2 TT3 واکسین چې دی دا مته کېږي. صحیح شو. او همدارنګه حامله مور چې اولاد په تنې هغې ته هم کېږي. بل خپلې موضوع ته راشو کو چیرې د یو چا څخه واکسین هیر شي او بیا څنګه وکړي بیرته؟ اول خو ښه خبره دا ده چې باید زمونږ ستاسې د کورنۍ مشران چې دی په دې باندې پوهه یو عامه پوهاوی ولري چې د واکسین د ماشومانو لپاره چې دی دا ډېر مفید دي. د وجود د دفاعي سیستم چې دی یعنې دا قوي کوي او باید هېڅکله هیر نه شي. خو بیا هم چېرته ناګهانه هیر شي نو باید خپل هغه روغتیایي مرکز کېدای شي دغلته BHC موقعیت ولري یا CHC موقعیت ولري په دغه ولسوالۍ کې چې دی CHC کلینیک چې دی دا موقعیت لري. هلته باید خپل ماشوم چې دی په خپل وخت باندې چې دی مراجعه وکړي او هغه چې دی د خپل هغه واکسین نه دغه کې برخمن کړي. ځکه کو چیرې واکسین میس شي عواقب یې چې دی دا ډېر بد دي. ځکه د پولیو باندې مخکې م زه وغږېدلم چې یعنې د دې څومره بد عواقب دي. همدارنګه کو راشو ټیټانوس واکسین ته TT چې ورته وایي خو دا چېرته ونی شي یعنې په یو کورنۍ کې د ټیټانوس پیدا کېدل چې دی یعنې دا ډېر بد عواقب لري. ځکه د ټیټانوس مریض چې دی دا خپله چې دی کولسټریډیم ټیټاني په نامه باندې یوه بکټریا ده. خپله دا دونه قوي بکټریا ده چې د دماغو کم درې پردې چې دي د دې ونه تېرېږي دماغو ته ځان رارسوي او دماغ چې دی خپله حرکي دماغ چې دی دا د دباو لاندې نیسي. کله چې دا د دباو لاندې ونیول یعنې مریض داسې دی یو ټونیک حالات اختیاروي یعنې غونجې حالات اختیاروي یعنې د رڼا په مقابل کې حساسي د هوا په مقابل کې حساسي همدارنګه د جګ غږ په دغه کې حساسي د اوبو سره حساسي. نو هغه بیا داسې دی چې یو په دایمي ډول باندې بس د کورنۍ تر نظارت لاندې وي او په یو توره خونه یا داسې په چوپ چاپ ځای کې ساتل کېږي. نو چې دا ونی شي یعنې ماشوم چې دی ټونیک حالات یا لوی ته دا انتقال شي اختیاروي او حتی اخرنۍ فیصله بیا په مرګ باندې. نو دا څومره یو ضرر شو. نو کوشش باید وکړو په ټولنه کې باید موږ عامه پوهاوی هغه سیستمونه چې دي خوشبختانه روان دي او د هر چا غوږ ته هغه د واکسین او د واکسین د کولو هغه پیدې چې دي هغه یو ځل رسېدلي دي. خو باید هېڅکله موږ باید دغه تکرار نه کړو چې زموږ او ستاسې ماشوم دي د واکسینو نه هیر شوي یا ورته واکسین ونه شي. ځکه ډېره مرضونه دي او یو مرض چې رامنځته کېږي نو دا د ټولې ټولنې لپاره ضرر دی. ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه. ډاکټر صاحب واکسین څنګه د دایمي مسؤلیت رامنځته کولو کې مرسته کوي په دې چې مخنیوی یې کوي که دایمي مسؤلیت نو واکسین څنګه د دایمي مسؤلیت رامنځته کولو کې مرسته کوي؟ نو دا ظهیر صاحب دا واکسین چې دی خپله چې دی دایمي مسؤلیت ځکه رامنځته کوي ځکه زموږ او ستاسې د وجود هغه دایمي مسؤلیت یا دفاعي سیستم چې دی هغه فعال دی 50%. کله چې واکسین وشو یعنې دا 100% یا 90% ته رسېږي نو خپله چې دی دا یو مسؤلیت دایمي مسؤلیت رامنځته شو. زموږ او ستاسې د وجود هغه امیونټي سیستم یا دفاعي سیستم دا چې 90% قوي شو هېڅ مرض په موږ او تاسې باندې په اسانۍ تاثیر نشي کولی. خو چېرته احیانا یو میکروب زموږ او ستاسې بدن ته داخل هم شي هلته به د جګړې سره مخامخ کېږي او خپله ډایرکټ به د هغې په باره کې انټي باډي فعالېږي او هغه میکروب چې دی دا به د منځه وړل کېږي. یعنې هېڅ میکروب ته بیا بدن اجازت نه ورکوي چې یعنې دا د په بدن کې تخریب رامنځته کړي. ځکه چې هلته زموږ او ستاسې د وجود دفاعي سیستم هم شته دی ورسره واکسین وشو زموږ او ستاسې د وجود دفاعي سیستم یو په دوه شو. نو کله چې هغه سیستم یو په دوه شي نو د هیڅ مرض په مقابل کې زموږ او ستاسې بدن چې دی خپل هغه دفاعي سیستم چې دی د لاسه نه ورکوي. نو خپله واکسین چې دی په دفاعي سیستم د قویوالي لپاره او د هغې د مضبوط پاتې کېدو لپاره یعنې ډېر ضرور دی او واکسین باید موږ او تاسې چې دی خپلې کورنۍ او خپل هغه عامې ټولنې چې دی په دې پوه کړو چې باید واکسین چې دی دونه پیدا لري او زموږ او ستاسې ماشومان ته باید تطبیق شي. ډاکټر صاحب اکرام آیا ټول واکسینونه دایمي مسؤلیت رامنځته کولی شي؟
ظاهر سے محترم واکسین چې دی خپل چې دی د دې دا وظیفه ده چې مسؤلیت رامنځته کی دایمي مسؤلیت نو هغه کو هر رقم واکسینی هغه زمونږ استاد د هر واکسین چې دی یعنی دا د څو قسم مرزونو د مخنیوي لپاره چې دی زمونږ استاد د بدن ساتي نو کوشش باید دا وشي چې ټول واکسین باید واخلو او استاد د پښتنې مطابق وزو ما چې هر واکسین چې دی دا یو دایمي مسؤلیت رامنځته کوي او د ډیرو امراضو په مقابل کې اوس خپل بي سي جي واکسین لپاره شو بي سي جي واکسین چې د خپل ټي بي نه مخنیوي کوي یعنی څونه موزیره دا غواړي ډیپټیریا ته برا شو تور ټوخلي چې په خو زمانه کې به خلک مړ کېدل اوس ماشاءالله چې ته په سلو کې واقعیت یا نشي یا یو فیصد دو موجود یا بیخي پیدا نشي همدارنګه ټیټانوس ته برا شو ټي ټي واکسین ته ټیټانوس مخکې په زوغېدم څونه خطرناک ناروغي یعنی دا چې دی خپل بدن چې دی دغه په مقابل کې ساتي همدارنګه دا کرونا وایرس چې مخکې تیر شو او چې په نړۍ کې چې دی یو ناورین رامنځته کو ناورین دا معنی چې یعنی په میلیونونو باندې خلک چې دی دا مړ شو د دې وایرس له لاسه او دا چې واکسین اوس جوړلی هغه کچه چې دا یعنی ورځ تر ورځ کمیدو ته روانه ده حتی د صفر ته خو لاندې رسېدلی خو صفر ته به رسېږي انشاءالله نو واکسین معنی دا شوله چې هر واکسین چې دی یعنی دا چې دی زمونږ او ستاسې مرض زمونږ او ستاسې بدن چې دی د مختلفو امراضو په مقابل کې چې دی دا ژغوري بله بله درنو لیدونکو تاسو ځلا راډیو او ځلا ټلویزیون ګورئ ډاکټر صاحب آیا تغذیه ورزش خوب د دایمي مسؤلیت په ښه والي کې رول لري دا شاید چې مایعات له ورزش دی تغذیه ده همدارنګه خوب دی آرام اوسېدل دي سالمه غذا ده آیا دا په دایمي مسؤلیت کې کوم رول لري یعنی همکاري شي کولی چې تر څو زموږ بدن پیاوړی شي ظاهر صاحب بالکل تغذیه د ښه خوراک دی اکسرسایز دی یا ورزش دی دا چې دی د خپل زمونږ او ستاسې د بدن په صحت کې مهم رول لري ځکه د ښه تغذیه غوښتل چې دی زمونږ او ستاسې د وجود دفاعي سیستم چې دی دا قوي کوي صحیح ده خو خوراک مونږ او تاسې وکړو زمونږ او ستاسې وجود سره قویوالی پیدا کوي کمزوری خوراک وکړو یعنی هغه د وجود انرژي پوره شي خو داسې نه کوي چې زمونږ دفاعي سیستم ته تقویت ورکړي همدارنګه اکسرسایز تاسې یادواري وکړله یعنی دا ډېر مهم دی زمونږ او ستاسې د ډېرو مهلکو امراضو په مقابل کې چې دی زمونږ او ستاسې دفاعي سیستم چې دی دا قوي کوي لکه زه به یو مثال ورکړم لکه جګ فشار یا هایپرټنشن چې دی دا ولې رامنځته کېږي عموما خلکو کې رامنځته کېږي د چا چې هغه د وینې په وینې په لیول کې د ګلوکوزو هغه لیول چې دی دا زیات شي کله چې د ګلوکوزو لیول زیات شي یعنی دا چې دی دا په د رګونو په هغه انټیما برخه کې دا چې دی ترسب کوي په دننه برخه کې کله چې دا ترسب وکړو بس د رګونو هغه جدار چې دی دا تنګېږي بلډ فلو په هغه کې سلو کېږي کله چې دا سلو شوله یعنی دغه ته اټیروسکلروسس وایي اټیروسکلروسس چې کله رامنځته شو زمونږ او ستاسې زړه ته چې دی د وینې هغه جریان چې دی سلو کېږي یعنی کېدای شي چې سیچپ رامنځته شي یعنی کرونیک هارت ډیزیز رامنځته شي نو دا څونه تاوان شو کله چې موږ اکسرسایز کوو یعنی د اکسرسایز په بیس کې چې دی زمونږ او ستاسې په وجود کې چې دی د ګلوکوزو او د وینې د غوړ کولیسټرول د کولیسټرول لیول چې دی دا نه سیوا کېږي کله چې دا نه سیوا کېږي نو زمونږ او ستاسې وجود خپله چې دی هغه دفاعي سیستم قوي کېږي او د دغه مهلک مرض نه چې دی زمونږ او ستاسې وجود چې دی دا ساتل کېږي نو کوشش باید وکړو تمرین وکړو ښه غذا واخلو او ځکه تمرین چې دی دا ډیره پیدا لري همدارنګه هغه خلک چې په شکر مهلکه ناروغي ولري یعنی دا چې دی خپله چې دی د تمرین نه کولو ډیر چاغوالي د ګلوکوزو لیول سیوا کېدل چې د خپل پنکراس چې دی یو دغه افرازي هورمون انسولین په نامه باندې دی کله چې دغه انسولین افراز په بدن کې کم شي دغه الله تعالی دا وظیفه ورکړې ده یعنی چې په بدن کې به د ګلوکوز لیول چې دی دا نورمال ساتي کله چې انسولین کم شو د پنکراس د لارې نه یعنی هغه افراز کم شو ګلوکوز چې دی د دې لیول سیوا کېږي کله چې لیول سیوا شو رکوي نه پر شکر شو ځکه هلته په وینه کې د ګلوکوز لیول جګ شي نو بیا چې دی د
دایمي ډول دوا خوري همدارنګه ځینې وخت دوام کارونه کوي بیا هغه مصنوعي انسولین چې دی زرقوي ځان ته بس هغه سره دغه حتی چې یعنې شکر خو داسې ناروغي د ټولو مرضونو مور ده چې یعنې مرګ کندې ته نه رسولی هغه پورې دې نه پرېږدي د دې داسې دایمي علاج اوسه پورې نشته دی عرضي تداوي ده کېږي نو ستاسې د پوښتنې په جواب کې لکه اکسرسایز چې دی دا ډېر مهم دی د ډېرو مرضونو نه زموږ ستاسې بدن چې دی اساسي او زموږ ستاسې هغه دفاعي سیستم قوي کوي نو بالکل په دفاعي سیستم په ایمیونټي سیستم په قویوالي کې چې دی ښه تغذیه اکسرسایز شو ورزش دا شیان چې ډېر مهم رول لري ډاکټر صاحب پوښتنه بله ده کوم خواړه د بدن د دفاعي سیستم پیاوړی کوي داسې کوم خواړه شته چې ډېری زموږ اورېدونکي لیدونکي چې په لرو پرتو سیمو کې دي چې هغوی هغومره اقتصاد ښه نه دی داسې کوم کورني خواړه چې تر څو معافیت یا هم دایمي مسؤلیت باندې کسان چې واکسین خو یو بېله برخه ده هغه یادولی شو بغیر له واکسینه ځینې معافیتونه موږ نشو کولی واخلو خو د بدن د دفاعي سیستم لپاره معافیت لپاره که موږ خبره کوو نو کوم خواړه ډېره فایده کوي د بدن لپاره د بدن لپاره چې دی یعنی باید هغه روټین پوډ پروګرام چې ورته وایي د خارجیانو جوړوي یعنی هغه شانتي پروګرام باید جوړ شي چون زموږ او ستاسې ټولنه چې دا غریبه ده یعنی هغه شان سیستم موږ او تاسې نشو برابرولی ځکه موږ او تاسې ته چې په جمعه کې یو کرت غوښه ورسېږي غټه باچایي ده خو کوشش باید دا وکړو ځکه چې موږ او ستاسې چې دی غربت یو څه اندازه دغه دی نو کوشش باید وکړو چې سبزیجات تازه میوې دا شیان چې دی وخورو دا زموږ او ستاسې بدن ته چې دی ډېره پیدا لري او زموږ او ستاسې د بدن دفاعي سیستم چې دی دا قوي کوي همدارنګه پروټین لرونکي خواړه هم باید موږ ته لاسرسی ولرو لکه غوښه شوله همدارنګه لوبیاګان شولو چڼه شوله دا شیان مین چې دی دا ډېره پیدا لري او همدارنګه هغه شیان چې سیتروس خاندان دی دا وجود ته ډېره پیدا لري د وجود دفاعي سیستم قوي کوي ډېره عمره لکه مالټه شو لیمو شو دا شیان چې دی ویټامین سی په زیاته اندازه لري عموما په دې ژمي موسم کې چې دی ویټامین سی چې دی دا ډېر مهم شی دی ځکه عادي مرض چې زکام ورته وایي یعنې د دې په مقابل کې همدارنګه د فشار د ښکته او د ټولو کې چې دی دا ډېر مهم رول لري نو کوشش باید وکړو چې د سبزیجاتو نه ډېر استفاده وکړو ظاهر صاحب بالکل ډاکټر صاحب تاسې مخکې هم خپل خبرو کې یاده کړه د بدن د معافیت سیستم څنګه د شوګر او کلسټرول سره تړاو لري تړاو په دې وجه باندې لري چې د کله چې په وجود کې چې دی یعنی شکر یعنی د ګلوکوز لیول چې دی دا نورمالي یعنی زمونږ ستاسې دفاعي سیستم هم نورمالي کله چې د ګلوکوز لیول په وجود کې سیوا کېږي دا په دې دلالت کوي چې زمونږ ستاسې دفاعي سیستم چې دی دا کمزوری شوی دی لکه مخکې ما ویلې که نه چې یو پنکراس په نامه باندې یوه غده ده هغه یو هورمون افرازي انسولین ورته وایي کله چې دا انسولین افرازیږي د دې غدې نه یعنی د ګلوکوز لیول چې دی دا په وجود کې نورمال یعنی دفاعي سیستم فعال دی کله چې دا نه افرازیږي او په وجود کې د ګلوکوز لیول یا د کولېسترول لیول دا سیوا کېږي خپله چې دی د وجود د دفاعي سیستم یا ایمیونټي سیستم چې دی دا خراب دی یا دا کمزوری شوی دی نو خپله د دې سره چې دی دا ریلیټډ دی یعنی کله چې زموږ ستاسې د وجود دفاعي سیستم فعال دی کمزوری شوی نه دی د ډېرو امراضو په مقابل کې موږ او تاسې مقاومت لرو کله چې د وجود دفاعي سیستم کمزوری شوی دی نو ډېر امراضو ته زموږ او ستاسې وجود کې زمینه مساعده شوې ده او هغه چې په خپل تخریب باندې لاس پورې کړی دی لکه مخکې ما ویل د کولېسترول لیول چې دی لکه کولېسترول موږ سره خپله په درې ډوله باندې AHDL VLDL او RDL دا AHDL او VDL RDL د AHDL چې دی دا چې دی زموږ ستاسې وجود ته چې دی یعنی دا پیدا رسوي او دا دوه ډولونه چې دی د دې لیول چې معمولي سیوا چې یعنی په وجود کې چې دی د ډېرو تغییراتو سبب کېږي یعنی هایپرټینشن سبب کېږي همدارنګه د شکر سبب کېږي همدارنګه نورې ډپریشني ناروغۍ چې دی دا رامنځته کوي نو زموږ او ستاسې دفاعي سیستم خپله چې دی هغه وخت فعال دی چې موږ او تاسې د امراضو نه پامن کړي کله چې موږ او تاسې په شکر یا د وینې په غوړ یا کولېسترولو په لیول په سیووالي باندې زموږ او ستاسې وجود اخته کېږي نو پیښه چې زموږ او ستاسې دفاعي سیستم چې دی دا کمزوری شوی
ډاکټر صاحب محترم ډیره مننه. د سیګریټ څکل څنګه د معافیت سیستم باندې اغیزه کوي؟ کنه ډیر خلک سیګریټ کتابان چې خپل معافیت دی نه لري، دا سیګریټ څکل هم په معافیت باندې اغیزه لري؟ د سیګریټ څکل چې دی دا وجود ته په سلو کې یعنی 100% چې دی دا مضر دي. بله یعنی دا چې هر څوک دا کار کوي یعنی باید منګ او تاسو ته مو په هاوی ورکو یا باید د خپل ټولنې یا د خپل کورنۍ د مشر لخوانه دا پرې نه خودل شي چې دا عمل تر سره کړي. ځکه دا خپل چې دی سیګریټ څکل چې دی دا خپل د پلمونري کینسر یا د سګو د کینسر چې دی دا مهم لامل دی. همدارنګه په وینه کې چې دی د کولیسټرول د لیول سیواواله، همدارنګه د ګلوکوز د لیول سیوا دا خپل چې دا زمونږ استاد په وجود کې د ګلوکوز لیول سیوا کې او دا غي کنټرول د منځي خپل چې د سیګریټ سکل چې دا په ډیر مهم رول لري. یعنی دا چې یو لامل کې دی چې سیګریټ سکل شي دا کس کې دی شي په دایمي ډول معنی سیګریټ وسکي، بل لا چې کله سیګریټ یو انسان سکي د لنګز یا سګي چې دی یعنی د هغه نورمال رنگ چې دی دا د منځي یعنی په نورمال ډول باندې سګي چې دی دا سور رنگ لري، نو دا چې دی د لوګي دنه ور داخلي د لوګي چې خپل د انسان د پپوسان چې دی دا توري، نو کله چې دا تور شو دنه په سګو کې الویولز په نامه باندې پوکړنی هغه ته سرایت کوي داغه نه چې الولای ته جی الویولز ته جی یعنی زمونږ استاد ټول تنفسي سیستم چې دی یعنی دا د دباو لاندې نیسي. نو خپل د سیګریټ سکل چې دی دا خپل پلمونري سیستم یعنی د سګو تنفسي سیستم چې دی دا خپل چې دی د منځوړي، نو سیګریټ سکل چې دی د وجود د پای سیستم چې دی هم د منځوړي. ډاکټر صاحب قدرمن ډیر زیاته مننه چې را سره یاست. ډاکټر صاحب قدرمن مخکې هم تاسو خبرې وکړې په ورزش یا ایکسرسایز باندې. ورزش څنګه د بدن معافیت زیاتوي؟ مخکې تمام مثال هم درکو چې د ورزش کول چې دی دا زمونږ استاد خپل د وجود د ګلوکوز لیول چې دی نورمال ساتي، زمونږ استاد د وجود د کولیسټرول لیول نورمال ساتي. کله چې دی زمونږ استاد وجود کولیسټرول نورمالو منګ تاسو هیڅ کلن چې دی په جګ فشار باندې نخته کیو، کله چې زمونږ استاد د وجود ګلوکوز نورمالو او د خپل لیول نه سیوانو یعنی هیڅ کلن زمونږ استاد وجود چې دی په شکر ناروغي باندې نخته کی. نو ډیر امراض دي همدارنګه پلمونري کینسر یا د واري چې ما وکړله خپل چې دی د سګو د تحویه تنګواله د دې لپاره چې د ورزش ډیر مهم دی. یعنی د دې سره خپل پاپوسان چې په صحیح ډول معنی یعنی هغه تنفسي سیستم چې دی د دې په مقابل کې فعالیږي د ورزش په مقابل د ورزش سره کله چې دا پال شو موږ تاسو په صحیح ډول معنی تنفس کولای شو، نو خپل چې دی د ګلوکوز او کولیسټرول هغه نورمال اندازه چې دا ورزش پورې ډیر تړلې. ډاکټر صاحب قدرمن ډیر زیاته مننه درنو لیدونکو. تاسو هم دا شی به درنا په لور ګرځي میز پر رادیو او په ټلویزیون ګوري چې نن د خبرونه بحث موضوع مو د دایمي مسؤلیت. ډاکټر صاحب آیا واکسین کول د بدن دفاعي سیستم ته کومه ګټه لري؟ اختیار چې ګټه لري خو بیا هم که بیا ځل زمونږ اوریدونکو ته دغه ګټه واضح شي. واکسین کول چې دی یعنی د بدن د دفاعي سیستم ته چې دی یعنی بشمار ګټه لري. زمونږ استاد بدن چې دی د ډیرو امراضو په مقابل کې چې دی یعنی واکسین ساتي. کله چې واکسین زمونږ استاد ماشومان ته په صحیح ډول باندې تطبیق نشي او یا ته بالکل تطبیق نشي، نو باید زمونږ استاد ماشوم چې د په قسم امراض باندې د اخته کېدو چانس ډیر لري. کله چې زمونږ استاد ماشومان ته واکسین تطبیق شي او په صحیح ډول هغه دوزونه تطبیق شي، نو زمونږ استاد ټولنه چې د ډیرو مهلکو امراضو نه چې د ساتي او خپل چې د په وجود کې چې د دفاعي سیستم یا ایمیونټي سیستم چې دا ډیر قوي کوي. نو د واکسین کول چې دا ډیر مهم دي. خپل چې د دایمي مسؤلیت په سلو کې 50% چې دا د غیر عامل واکسین ډاکټر صاحب طرف چې تر لاسه کول شي کلینیکونو کې لارو کې کمپاینونه چې کیږي یا د بیل ناروغي ځکه دغه دورې چې موږ یاد کړلې مشخص دي او ډاکټر صاحب نو کو پلان ټوکی راته وایي چې واکسین چې تر لاسه کول شي او پرسته کې ستاسو غوښتنه زموږ لیدونکو او اوریدونکو څخه څه پیغام ورکوي؟ واکسین چې دی دا خو دلته چې دی یعنی د ولسوالو په سطحه موږ او تاسو سوپروایزران لرو هغه ته ټریننګ ورکړي. کله چې هغه ته ټریننګ ورکړي شي دا غوزي به ولسوالو کې ټریننګ ورکړي خپل کوارډینه دغه ته مونیټورانو ته، نو هغه چې دی به د هغه ساحونه چې دی د هر کلینیک نه چې دی
دا خورېږي په میاشت کې یو ځل او خپله چې دی په کلینیک کې 4 ساعته چې دی یعنې واکسین د هیوادوالو په خدمت کې نو واکسین چې دی د کمپاینونو هغه کمپاین چې په میاشت کې یو کرت کې په هره کوڅه په هر مسجد او هر کلی ته چې دی د دې رسیدګي کې هلته واکسین چې دی زموږ او ستاسې ماشومانو ته تطبیقېږي خو کو بدبختانه څوک غیر حاضري یا د واکسینو د کمپاین په هغه 4 ورځني دغه کې نه وخت کې نه باید چې دی نږدې روغتیایي مرکز کو CHC BHC دې ته باید مراجعه وکړي خپل ماشومان باید واکسین کړي او د کونړ غیور ولسته مې دا پیغام دی چې باید خپل ماشومان په خپل وخت واکسین کړي او هیڅ کله دغه پیښه باید رامنځته نشي چې ماشوم د واکسین نه پاتې شي او بدبختانه چې بیا یا د پولیو وایرس هغه کومه پیښه ثبت شي یا ځکه دا د نړۍ په سطحه چې دی دا ریکارډ کېږي نو کوشش باید وکړو چې موږ او تاسې خپل ماشومان وژغورو نو د ژغورلو لپاره مهمه لار چې دا واکسین کول دي کله چې موږ او تاسې واکسین وکړو خپل ماشومانو ته نو زموږ او تاسې یعنې د هغه ماشوم وجود چې دی دا نورمال شو یعنې د هغه دفاعي سیستم نورم قوي شو او د هر مرض په مقابل کې چې دی د هغه وجود به چې دی یو انټي باډي چې دی دا یو ریسپانس ښکاره کوي او کله چې واکسین ونه شو د هغه به د یو عادي مرض نه چې دی په شفخانه کې بستر کې او د ټولې کورنۍ لپاره به یو دغه ډېره مننه چې زموږ بلنه ومنله زموږ خپرونې ته راغلی ډېره زیاته مننه ستاسې نه هم ډېره مننه د ځلا راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې د رڼا په لور ګرځی میز تر بیا او بلې خپرونې مولوي الله منشه ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیم ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان